بسم الله الرحمن الرحیم MCSE شپاړسمه ویډیو پرنټ سرورز ها 13 ورځې مو تاسو ویله چې بغیر د کیبل نه یعنی د وایرلس په ذریعه څنګه کولی شو چې یو بل سره شیرینګ وکړو آسان طریقه و سیټ اپ د آی پی د مختلف خبرې نن خبره چې د پرنټر په لوري یعنی ما سره په اداره کې یو پرنټر زه غواړم چې دغه پرنټر یوې پی سي سره کنیکټ کوم او غونډه نیټورک ته یعنی شریک یعنی د یو پرنټر نه څو کمپیوټرونه پرنټ ویستل د دې دپاره دی لول کېږي پرنټ سرورز پرنټ سرور نه مطلب نه چې سرور سره اوس سرور کوم یو کلمه ده مقصد کته دا سرور سره کنې کې که 7 سره کنې کې که 8 سره کنې کې خو د دې ټاپک نوم چې د پرنټ سرور ده دا چې دا اخلو شرکو دی چې د پرنټ سرور سو ها پرنټر تاسو پیژنئ چې پرنټر مونږ سره په دوه ډولونو باندې دی یو چې د مونږ سره بلیک اینډ وایټ ده او بل چې د کلر بلیک اینډ وایټ سپین او تور او کلر چې ده هماغه رنګونه حساب خو که چیرته تاسو سره پرنټر بلیک اینډ وایټ یا چې ده کلر وس هر یو چې سره وس یعنی د ټولو چې ده طریقه کار یو طریقه کار دا کوم چې اوس مونږه کو د ټولو چې ده یعنی یو طریقه کار دی راځو څه چل کو یو پی سي سره چې ده دا پرنټر کنیکټ کو او غونډه نیټورک ته چې ده یعنی شیر کوي مونږه هر پرنټر نه چې ده داسې یو کیبل وتلی وي دا د پرنټر کیبلز دی یو سره پرنټر سره ولګاوه او دا بل سره راواخله یو پی سي سره چې دی کنیکټ یو پیس چې هر یو د خوښه راځي پرنټر چې دی ځان ته بټن لري یعنی بټن به یې څو کې یعنی آن به یې نور پکې کوم جادوګري څه نشته دی پرنټر د آن که کیبل راواله یو پی سي سره کنیکټ که نیټورک به دې خوا سم جوړ وي کاغه سویچ وي کاغه وایرلس وي فرض واجب پکې نشته یعنی کوم پکې خبره پکې نشته راځو څه کوم پی سي سره چې دغه کیبل کنې کېږي کوم پی سي سره د پرنټر کیبل کنې کېږي هر پرنټر ځان ته خپله یوه ډرایورس لري یوه سافټویر لري چې ته به څه کې هغه سافټویر به راوالې په هماغه پی سي کې یوازې صرف انسټالې خو نورو کې نه زه د دې پرنټر سافټویر را سره د ML 14 ماډل پرنټر دی ما سره سامسنګ ML 14 دا څنګه چې دا سافټویر ته ویسي اول ته کور کې یا مثال هغه کې تاسو سره چې د بل پرنټر وي ته راځم دا انسټال کړه هر پرنټر ماډل جدا ده د هر پرنټر کمپنی جدا ده ما سره چې کوم پرنټر د سامسنګ په نامه ده ماډل چې د ML 14 دی دا د دې خپل د پرنټرز دی بیا به څوک په دې به ډبل کلیک کېږي ډبل کلیک نه بعد یاس ته بځي یاس نه بعد چې د نیکسټ ته بځي نیکسټ نه بعد چې د یس بایک آغه نه باید چه دایم نکس بایک یو پیج با قربانی با ورکو ده کتاب چی نه کله چې تاسو پرنټر اخلئ نو دې سره چې ده تا ته سافټویر سی ډي هم ورکوي یعنی ضرورت د ډاونلوډ که دننه چې بیا هغه شي نو سره انسان ده کیسټ میسټ خراب شي او سافټویر دننه سره ونوسي بیا به یې ډاونلوډ کړي لاړ به شي هماغه کمپني سایټ ته به داخل شي او پرنټر ماډل به دې ولیکي او هغې نه به چې دی ډاونلوډ به یې کړي ما خپله هم همداسې کړی دی ولې دا پرنټر ما په 1000 روپۍ اخیستی و کلدار یې دغه بش مارکیټ نه خو بس خو چې ښه نه دی نو دومره خراب هم نه دی بیا چې د پرنټر نوم مې راواغسته سامسنګ سایټ مې کولو کو په هغې کې د دې پرنټر نوم مې واچوله سافټویر مې ورته ډاونلوډ کړ
او دغه غټه لیکل کنه سامسنګ مخامخ لیکل راځه بچی راځه روزا ګوره دای سامسنګ شو صحیح شو دای ماډل شو ایمیل شپارس لس زه په خیر راځو دلته څه شی کوو یوه پیج به پرنټ وکړو کنټرول پی پرنټر نوم د خپله راځي 100 پیجه پرنټ کوي دا نو د ورډ استاد کار دی افس هم چې چېرته ویل هغې نه نور پوښتنه کوئ خو یوه پیج پرنټ کوم دا پرنټر لږ خراب شوی هم دی نه زه م ورسره چې دی د زور کار عالمه ژبه امدا ژبه دی خو داسې حسابه چې دا هلکان چې دی افغانان دي که نه چې کله یو شی وړي بیا ورو مې کله داسې کوي او کله داسې کوي هغه غونډه رنګ چې دی هغه یې کړی دی یو خواته راوستم دا کارټریج دی ښه کارټریج هر پرنټر ځان ته خپله کارټریج لري د هغه کارټریج چې دی مونږ څه شی کوو مونږ نه ډکوو خو دغه میاسلم او دې ځایونو کې ډکوو خپله ډکولی شي خو لا ښه خو ځینې پرنټرونه چې دی دا رنګه والا دا بازار کې چې دی هغه بوتل ډکېږي داغه بوتل ډکېږي خو په دې کې چې دی غټ یو بوتل ده دلته غټ ده کارټریج ده اوس دا زیاتره هلکان چې دی وره دی ورو مې هغه کارټریج دې خواته او دې خواته کړی هغه ټول په دې منځ کې خراب شوی راکه دا پیج چې بل پیج نشته دی ښه یعنې زمونږ اصلي هدف مقصد چې دی هغې له مونږ رسېدلی اوس فلحال چې دی دغه پرنټر فکر دی وي چې یوازې ام ډي پي سي سره څه شی دی ام ډي پي سي سره یوازې کنیکټ ده که دا څومره پیجونه پرنټ وخي نو دا پرنټینګ کولی شي خو زه غواړم چې نه نیټورک ته یې باید شیر کړم نو د نیټورک د شیرینګ دپاره لاړ به شي چېرته کانټر پینلز ته کانټر پینل نه به چې دی لاړ به شي چېرته ډیوایس اینډ پرنټرز ته ډیوایس اینډ پرنټر نه به چې دی ستا د پرنټر نوم راځي سامسنګ ML 14 رائټ کلیک به کې رائټ کلیک نه به چې دی ګوره پرنټر پراپرټي یو پراپرټي دا دی دا نه پرنټر پراپرټیز کلیک به کې بیا به لاړ به شي دی شیر ته شیر نه به چې دی دا به شیر کې په همدا نوم شیر شي نو او که نه نوم یې چینج کړم زه صحیح ده مره بیا چې دی اپلای نه به چې دی اوکې نه به اکسس کول ډېر آسان ده اکسس ډېر آسان ده اول د خپل پیسیز آی پی معلوم کوم 10.0.0.10 به انشاءالله اکسس به یې څنګه کې داسې فکر وکړه چې زه بل پیسي کې یم بیا هم درته وایم ور ګروپ سیسټم د باید جوړ اوس ور ګروپ د باید جوړ اوس لاړ به شي بل پیسي ته سټارټ رن ته هماغه طریقه ده 2/10.0.0.10 پرنټر نوم راځي خالی ور باندې ډبل کلیک کا نور خپل انسټال کړي ګورې دې خواته بل ته ښکاري که نه یو اندازه زو چیرته سټارټ رن ته ځو 2// ته ځو 10.0.0.11 ته ځو اوکې هم 11 نو لسو سټارټ رن 2// 10.0.0.10 پرنټر نوم څه شی دی سامسنګ ML 14 صحیح شو مستقیم هم په دې ډبل کلیک کېږه څه وکړه ډبل کلیک خلاص نه ډرایور غواړي نه کوم بل شی غواړي آیا ما په دې کې ډرایور واچولی نه ډرایور مې پکې نه داسې نه چې کیسټ راواله او دې کې واچوي یا دې کې راشي ته انسټال یې کړې ډرایور پکې نشته اوس راځو یوه پیج پرنټ واخلو د هغې پیسې نه یو پیج پرنټ کوو څه شی ولیکو دغه شو درین دی که نه دغه انټر ښه کنټرول پی ته ځو کنټرول پی او بیا چیرته ځو پیج ګوره دلته بره خپله دا پرنټر هغه سلیو شو فکر ده 10.0.0.10 سامسنګ ML 14 او څوک او یو پیج پرنټ وخو یو ګوره د بل پیسي نه ما پرنټ واله ښه ایرر ورک اس خبره نشته بیا دوباره څه چل کو آسان طریقه بلم ده ایډ ریموو نه اکثره ټیم دا لانجه کوي ته به ځې چیرته په خیر ډیوایس ان پرنټر ته غږ مې ویډیو کې راځي درته ډیوایس ان پرنټر
او دل راځم دا یو ځل ریموف کوم اخواته کوم بیا دوباره سٹارټ رن ته ځم 2 ځلې بیک سلیش ته ځم 10.0.0.las نوم راغلی ډبل کلیک کوم ډرایور مرایور نشته ته بیا مو وایم ښه کینسل نه بعد چې د هغه زما په خیال چې ما صاحب هم نه ده کنه هغه رین من رند څه کومه کنټرول پی 100 پیجه پرنټ کې سم یو پیج ده نو هغې نه به څه که ورته پرنټ وکړو ګوره د دې ځای نه پرنټینګ خپله کېږي لیکه سټارټ ده د دې خاله on the insert tab دغه دا شان پکې لیکلی ده نو هغه یو اندازې خو پته لګېږي بچی خو خیر تاسو ځان ته نوی پرنټر واخلئ په دې مو خندا مه کوئ بچی دا هغه زموږ مشکل چې دی هغه رفع کوي مونږ سره نور ورسره کار هم نشته هیڅ خبره نه نشته ده هیڅ خبره ده خبره ده سیلا وکړي سیلا بس دی که نه هوم ډرایو کې نه کېږي دا چې ته شیر کې ورو مې دا ډایرکټ شیر کېږي حوصله کوم مشکل دا د دې چې د هوم ډرایو سره داریس تعلق نه لري دا یو طریقه دی نور څه مشکل وي د چا څنګه څه د دنیا چې څومره پرنټر دی ټول همدا شی دی همداسې به کنیکې همداسې به انسټالې همداسې به شیر کې هماغسې به اکسس کې اوس مونږ کوو که نه کله چې دی ورو مې دغه میرویس جنریټر والا چې دی 3 پرنټرې دي ورو مې چې دی هغې له زو ورنه چې دی پرنټر په سر 500 افغانۍ هلي ورو مې 3 دانې دی ورته جوړو هر چېرته چې ځو مونږ هم دا کار کوو اخلو انسټالو شیر کوو ډېر اسان کمال دی 5 سکنډ هم نه لګېږي 15 یو نیم زر 3 دانې دی یو نیم زر مشکل سوال کوشنز استاد که یو لاس کمپیوټر کنیکټ دی یو پرنټر سره هغه ټایم انځ کمپیوټر پرنټ ور یو ورکه پرنټ دا څنګه خبره دی یاله ور ګروپ کې صرف مونږ دومره وایو چې پرنټر څنګه انسټالولی شو څنګه چې دی شیر کولی شو د دې باقي ماندې ته فکر د اوسې پرنټر پراپرټیز دا مو تاسو ونیولم 64 بیٹ 32 بیٹ دا مو ونیولم فورس ایڈوانس ستا خبره دی پرایورټي ده دا مخکې راځي ور ګروپ کې دا کارونه اوس اهمیت نه لري خو سرور بیس کې بیا دا شان اهمیت لري سیسانه نه MCSE سرورونه لا اوس مونږ ور ګروپ کې خا نور د چا څه مشکل وي پوه یاستئ دا مونږ سره ور ګروپ موضوع